نن راغلی یو د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ ته. نو د اقتصادي بازار څنګه دی د افغانستان کې؟ دننه خو موږ وینو خرڅېږي، بیرون ته هېواد نه بیرون ځي. هو څه کال یې تورخم بند دی، وځي نه، نرخونه په ټپه ولاړ دي. دوی ولې دغه میوې په وخت کې دغه کار کوي؟ هغه د همسایه‌توب او د مسلمانۍ ټول هغه اصول تر پښو لاندې کوي. نو هلته حکومت د پنجاب دی، غریبانان خپلواکه نه دي، خودواکه نه دي، استقلال نه لري. مرستې موسسات حکومت باغدارۍ برخه کې څه کېږي نه کوي؟ دغه خلک تر اوسه پورې د حکومت د مؤسساتو نه محرومه دي. ملګري کله کله میلو ته راځي نه راځي؟ هو سراج هم تقریبا که تا ته ووایم داسې د 100 زرو موټرو پورې به راغلي، الکس هزارې، دا د کابل، لوګر، میدان وردګ او ننګرهار دا مجاهدین او عوام وروڼه څوک چې موږ سره ملګري دي. موږ ته خو دغسې انار نه راکوئ، موږ ته خراب پیدا کېږي چې دا بیخي د ښه خلکو ته ځي. نه د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. افغانستان د ښکلو طبیعي میوو د درلودلو له امله په نړۍ کې شهرت لري. په دې شهرت کې ډیری برخه انار دي. نن راغلی یو د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ ته. دلته به تاسو ته د انارو څخه یو ډیره په زړه پورې او ښکلې خپرونه ولرو. تر دې چې تاسو ته پوره خپرونه وړاندې کړو، له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم سلامونه. راغلم دلته یو بل باغ دی. دلته مولوي صاحبان، قاري صاحبان او د دې سیمې مخور خلک را سره ناست دي. غواړو له دوی سره به هم د دې باغدارۍ په اړه، چون موسم د انارو دی او تګاب ولسوالۍ په انارو کې یو ځانګړی شهرت لري چې هم نړیوال هم د افغانستان په کچه. نو ښه به دا وي چې دوی مشرانو سره د انارو په اړه وغږېږو. مولوي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست. درته مننه کوم چې حاضر شوې موږ سره خبرو ته. خیر اوسئ، سلامت اوسئ، تاسې په خیر راغلئ، ښه راغلئ. خوشحاله شو چې ستاسې ملاقات هم وشو سره. ژوندی اوسئ. مولوي صاحب د ماهیپر میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ته که یو لنډ تعارف وکړي، بیا به لږ خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم مولوي غازي احمد دی، ولد حاجي مصطفی، د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د کرمخیلو قریه اوسېدونکی یم. او چونکې د علمي مشغولتیا سره سره لږه زمینداري هم لرم، باغداري هم لرم. نو د هغې تر څنګه چې زه څه نور مصروفیتونه لرم، د هغې تر څنګ زمینداري هم کوم او باغ هم لرم. دا دی شاهد حال چې موږ تاسې په دې ځای کې ناست اوسېږو، دا زموږ ملکیت دی او موسم هم دغه دی، تیار د انارو دی. مولوي صاحب ماشاءالله چې ډېر مصروفیتونه هم لري او ورسره بزګري خپل هغه د باغ پالنه هم کوي. دا ډېره غټه خبره دی. نو تا خو ویلې مولوي صاحب چې باغ مې خپل دی، د دې دغه پالنه او دا کاروبار خپله کوي؟ او تقریبا دغه د تګاب په حساب باندې چې دا زموږ قریه کوم ځای کې قرار لري، نو دلته ملکیت او دا جایدادونه لږ کم دي. نو تقریبا زما خپله 4 جریبه 3 جریبه ځمکه ده او باغ دی. او دلته د تګاب په سطحه چې موږ کوم انار لرو، نو هغه ډېر نوعونه او ډېر قسمونه لري. لکه تاسو ته پته لګېدلې په دې بازارونو کې وینئ، دا موږ چې کوم باغ کې ناست اوسېږو، نو دا د بېدانه انارو دی.
بس دا انار به تشریح کې څو ډوله دي او کومې ښه دي؟ د تشریح په رابطه باندې به داسې درته ووایم چې دا کوم باغ کې مونږ ناست یو نو دا د بېدانه انار دی او بېدانه انار تقریبا چې دا په نړۍ کې او د افغانستان په کچه نه چې په نړۍ کې د انار نور نشته غیر د تګاب نه. او د هغې نه سوا چې مونږ دلته تروش انار مطلب د قنداري په نوم باندې انار لرو، د شینکي قلمو داسې وړې وړې بوټي دي، حاصل یې بیخي زیات دی. او د هغې تر څنګ د کږې په نوم باندې چې د ننګرهار نه او د کږې ولسوالۍ نه کوم تخم او دا بوټي د مشرانو راوړي دي هغه هم لږه دانه دار دي، حاصل یې زیات دی. د اوس وختو سره چې کوم پیشرفت انار دی او ښه انار دي نو هغه د بېدانه انار دی. او دا چې سږکال یې قیمت یې بدبختانه لږه کاروبار ډیله دی او د پاکستان لخوا د محصول په حساب باندې زیات وضع شوی دی نو هغه تقریبا یو په 4 چندو هغې جګ کړی دی. نو دلته تجاران هم غریبانان ډېر ډیله دي. نو سږکال یې د دغه حاصلاتو په رابطه باندې لږه مونږ دا ورور تجار هم مونږ سره ناست دی، دا چې د کاروبار د انارو عمده کاروبار کوي، ښه کاروبار یې کوي. نو دې باندې تېر کال نه بل کال ما تقریبا په 50,000 روپۍ انار خرڅ کړي او اوس چې موږ څخه راغلی د انارو خرید و فروخت په رابطه راغلی دی نیکبختانه چې دا د تاسو سره یو ځای شولو. ډېر ښه، هغه سره به هم خبرې ولرو. مهرباني. حاجي صاحب مخکې دې وویلې د پاکستان چې دوی دا لاره مولوي صاحب بنده کړې ده نو د یو ښه ګاونډیتوب چې ځان ته مسلمان هم وایي او اکثره د قبایلي سیمې پښتانه هم دي، دوی ولې دغه مېوې په وخت کې دغه کار کوي، هغه د همسایه‌توب او د مسلمانۍ ټول هغه اصول تر پښو لاندې کوي؟ نو دا خو مونږ او تاسو ټولو ته معلومه خبره ده چې البته دا خو هغه کوم پښتانه چې هغه ځای کې قرار لري هغه خپلواکه نه دي، خودواکه نه دي. چونکې هلته که تاسې پاکستان ته تللي اوسېږئ، زما تقریبا 14 کاله هلته دا زده کړې تحصیلات ټول ما هلته تکمیل کړي دي علوم دیني. نو هلته حکومت د پنجاب دی، هغه غریبانان خپلواکه نه دي، خودواکه نه دي، استقلال نه لري. د اوس وختو سره چې دا میډیا تاسې ګورئ چې هر ځای کې د پښتانه غریبانان وژني، بمبار کوي پرې، نو دا خو که د دوی حکومت پرې ولې بمباروه؟ نو حکومت د پنجاب دی او هلته د پښتانه خپلواکه نه دي. دا ټول حاصلاتو باندې چې زموږ داسې مشکلات پیدا کېږي، دغه کشتم تقریبا تېر کال دا 17,000 کالدار یو په یو ټن باندې 140 منو باندې، او اوس چې کوم یو دی نو 1,07,000 روپۍ دی او کالدار یې. لکه زموږ دا تجاران داسې وایي چې موږ 15 چارکه انار په حساب باندې 8 کیلو یا 8.5 څه کم 9 کیلو دا انار موږ د ده ځای نه وړو نو تنها د دې 2200 کالدار هغه کېږي محصول او موږ ته تمام شو ده هلته د کرایه او د محصولو د مصرف سره. نو هلته تقریبا اوس دوی وایي چې موږ 15,000 4,000 اول وختو کې 100 روپۍ کولې، اوس 3,500 3,000 او 300 او کالدار یې وضعیت هم لږه خراب دی. نو ما درته وویل چې اوس دلته ریټونه ګوره دا د 8,000 9,000 1,000 پورې خلکو کړي دي، خو داسې غریبانان په دې کې هم په تاوان کې دي. مولوي صاحب موږ څو ورځې مخکې شکردرې تللي وو، انګورو تجاران هغوی ماینه شکایت درلوده. ستاسو شکایت ته حکومتي مراجعو تر دې دمه کومه رسیدګي کړې که نه؟ نو موږ تقریبا دغه ستونزې سره یوازینی هغه دا و چې سږکال یې رخ شولو او تر اوسه پورې د دغه مشکل سره موږ نه رخ شوي، چونکې دغه حاصلات به په نورمال ډول باندې صادراتي حساب یې زموږ ټول همدا پاکستان هېواد دی چې د انارو 3 واړه قسمه چې تروش او دا کږې انارو دانهدار او دا بېدانه دا ټول پاکستان ته ځي. هند ته اوس نه ځي؟ نه، نو که هند ته ځي بیا د افغانستان د تجارت د طریق نه نه ځي، البته که هغوی لیږي هغه د هغوی مسله ده، خو پاکستان ته د افغانستان تجاران مال وړی شي او وړي. ولې نورې میوې مستقیم هند ته هم ځي د پاکستان د لارې نه؟ البته خو هغه د نورو میوو په رابطه ما ته پوره معلومات نشته، زه چونکې د باغ د انارو په حساب. مولوي صاحب دې باغ کې ستا څومره نیالګي دي او دې باندې څومره مصارف کوې، تر څومره وخت کې انار رسیږي؟ نو ما ته خپله د باغ بوټي شمارلي هم نه دي، خو البته داسې به درته ووایم چې زما خپل باغ 3 جریبه دی او زما حاصلات به تقریبا 4 خرواره 15 خرواره
الحمدلله سږ کال یې د انارو حاصل ښه دی، بیخي زیات یې نیولي دي او ښې یې نیولي دي، امکان نیولي لري د دې نه زیات هم شي. او د مصرف په رابطه به داسې وي چې موږ دلته پابیل ورته وایو او په حساب باندې یې وه، نو د پسرلي په موسم کې دا اړه بیا ورسره توره سره ورکوو، بیا د هغې نه وروسته د اوبو سیستم یې دی، زیات وخت برفي اوبه راځي زموږ ولسوالۍ د اوبو نه او روانې اوبه راځي او لرو، بالکل لرو. دغه باغونه تقریبا د سرطان تر میاشتې پورې دا برفي اوبه لکه د واورې اوبه څکي، روانې اوبه. بیا د هغې نه وروسته تاسو وینئ دلته زما ماشین دی، سولري سیستم مې فعاله کړی دی. بیا د هغې نه وروسته دغه د سولر په اوبو، مخکې به د ماشین په اوبو باندې اوبه کول، دغه مصرف چې بیا وروسته د سپینه سره هم ورته ورکوو، نو د انار ښه شی دی، داسې ښه میوه ده، تکلیف او زحمت زیات دومره نه لري لکه څومره چې نور حاصلات لري. نو دغه چا قصه کوله هند کې وایي ډاکټر چې دوا لیکي نو د نسخه کې ورته انار هم دوا په شکل لیکي چې دوه انار به خوري. مولوي صاحب دې خرڅلاو پروسه څه رقمي با خرڅوئ منکي خرڅوئ؟ دا خو دلته چې دا تجار اوس موږ څخه راغلی دی، نو تقریبا دا داسې ووایه چې 2-3 کاله د سره زموږ د خرید و فروخت مسله منځته راغلې، نو یو کاره ته دته ما ټول باغ داسې اټکل ورکړی اجاره په ونو کې په بوټو کې، او ډېر کاره ته موږ دا راشو کوو بیا چې په ځمکې ته یا همغه بوټو کې خو د خروار د نرخ او د دې بیې فیصله یې مخکې نه کوو، بیا راشو کوو او ځمکې ته یې راکښته کوو، بیا کریټونه راوړو، نو هغه ډکوي، اخر کې 2 کریټه 1 کریټ تلو، په همغې باندې اتفاق کوو چې مطلب په باندې 2 پاوه کیلو د پاسه من، په دې باندې دا ټول قیاسو او کوشش کوو برکت واچوي. نور مرستې موسسات حکومت باغدارۍ برخه کې څه کېږي؟ د باغدارۍ په حساب به داسې ووایو چې دا زموږ د کرمخیل په قریه کې تقریبا چې 100 هکټاره ځمکه ده او هغه په باغ باندې مشغوله ده. دغه خلک تر اوسه پورې د حکومت د مؤسساتو نه محرومه دي، البته نه سمت شته، نه دوا شته، نه نور داسې لازمه مرسته چې هغه د باغ په حساب باندې. ډېری ورونه سرمایه‌داران هېواده بیرون سرمایه گذاري کوي، هغوی د باغدارۍ له خوند او د دې له ګټو نه خبر نه دي، هغوی ته ستاسو څه پیغام دی؟ زما په حساب باندې ملي تجاران او ملي سرمایه ګذاران او سرمایه‌دارانو دې ټولو ته همدغه پیغام دی چې دوی خو مخکې عذر امنیت ګڼه، چې هر امنیت نشته، زموږ شتمني ته خطر دی، زموږ سر ته خطر دی، چونکې چې دا امنیت نن په دنیا کې نشته او صرف په افغانستان کې الله پاک په موږ یې فرضیونه کړې ده، نو دوی دې راشي سرمایه ګذاري دې وکړي او ملي تجاران دې راشي، زموږ بر سره د دې میوه‌جاتو، د انارو، د نورو حاصلاتو ټولو لږه ارزښت هم پیدا شي. لکه داسې سرمایه ګذاران په افغانستان کې اوسېږي چې موږ ته سازخانې جوړې کړي، یخچالونه جوړ کړي، دغه میوه چې موږ راشکوو او په بیړه باندې هلته پیټۍ کې کوو پاکستان ته لیږو، نو ضرورت څه شی دی؟ که موږ فرض کړه سازخانې ولرو، یخچالونه ولرو، لکه دی چې هغه په لاهور کې ساتي، په کراچۍ کې، پنډۍ کې ساتي، موږ دا وشو ساتلی، نو امکان دی ولري چې دغه انار موږ په خپل ملک کې، په خپل وطن کې، په خپل ولس باندې په لوړ قیمت باندې، په هغه صورت کې چې زموږ ولس مستغني مطلب غني اوسېږي، مالدار اوسېږي، خپل یې وخورو، خپله ترې استفاده وکړو. نو ملي تجارانو باندې او ملي سرمایه ګذارانو باندې، شتمنیو والا باندې زموږ همدا پیغام دی، همدا غږ دی چې ریدې شي افغانستان ته، دا زموږ یو مشترکه کور دی. افغانان غریبانان په هر ځای کې څنګه چې دلته افغانستان کې د هغوی عزت، پت، ابرو او امنیت د سر او د مال او د عزت، دا بیا خارج کې نه وي. ټولو موږ خارج کې وخت تېر کړی دی، داسې یو مستعمره ژوند دی، یو د ذلت ژوند اوسېږي. نو دغه پیغام دی ورته چې ریدې شي، افغانستان د ټولو مشترکه کور دی، سرمایه ګذاري د افغانستان کې وکړي او دغه دی موږ هم د افغانستان کې شکر دی ټول عمر غیر د 14 کلو نه ما افغانستان کې که انقلاب هم دلته یم، خو عزت مې پوره دی، ابرو مې، عزت مې، شتمني مې، مال مې، ټول هر څه مې پوره دي. نو دغه غږ دی چې راشي د افغانستان کې موږ سره یو ځای واوسېږي، موږ به هم ډاډه یو، که موږ به هم ډاډه اوسېږي، نو دا پیغام دی. مننه مولوي صاحب، ژوندی اوسئ. د ټولو د ناستو ملګرو نه ډېره مننه کوم چې دوی خپله مولوي صاحب د خبرو لپاره انتخاب کړ. کور و ودان
بخښنه غواړم چې وخت مو ستاسو ونیو. لیدونکو تاسو د تګاب د ولسوالۍ د انارو فټیجونه وګورئ، بیا هم موږ سره پاتې شئ. وطن تا بس ښکلی ګلزار جوړو، جنت وطن تا به مزیدار جوړو، جنت وطن تا به مزیدار جوړو. ښایسته افغانستان د هر بچی قهرمان دی. دلته د انارو یو ډیر ښایسته باغ دی، ګڼ باغ دی. راغلم دلته، غواړم د دې باغ له مالک سره خبرې ولرم. قاري صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. صحت دې ښه ده؟ خیر دی، ښه یې؟ جوړ یې؟ الحمدلله. تاسو ته ژوندی خیر دی؟ اوسئ. قاري صاحب د مایپر میډیا لیدونکو ته ځان معرفي کړه، بیا به زه د باغ په اړه پوښتنې ولرم. عبدالشکور خبره کوم، کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه یم. ښه او د کرمخیلو څخه د دا ځای په قورغل مشهور دی. ښه کورغل. او قورغل. ښه ښه. دا راته ووایه چې دا د انارو باغ دا د خپل ده که په دهقاني ده؟ نه نه، دا مې خپل دی. خپل دی. او شخصي. څومره ونې به وي پکې؟ یاره داسې برابرېږي، د 100 ونو پورې برابرېږي، کمې او زیاتې. ښه ښه، ډېر ښه. دا د انار تاسو تګابیانو کوم چل کړی ده، بل ځای کې نه کېږي، دا څه چل دی دلته ښه انار کېږي؟ دا د هوا پورې فرق دی. ها د تګاب هوا چې ده خنکه ده، ها، دا په خنکه هوا کې کېږي. نو ډېر خنکه ځایونه دي، خو دغسې انار نه کېږي. لکه متوسطه هوا نه ډېره یخه او نه ډېره ګرمه. ښه ښه. یا نور چل خو نشته؟ نه نه نه، هېڅ. که موږ فکر کوو انار یو انار دي. څو قسمه انار ته موجود دي او ته څو قسمه پېژنې؟ فعلا په تګاب کې تقریبا د 3 ماډله 4 ماډله انار موجود دي. ښه، نومونه چی دي؟ بېدانه انار چې دا اوس پکې ولاړ یو. بېدانه دانه نه لري؟ نه، دا دانه نه لري. دانه‌دار انار چې کږي ورته مونږ وایو، دانه‌دار هغه بیا دانه لري. او تروا انار د دې شینکي باندې مشهور دی، شینکي انار لکه څنګه چې د قندهار مشهور دی. او سره دانه‌دار بیا ورته وایي، هغه بیا په رقم د دې شنو دانه‌دار دي. 4 ماډل انار په تګاب کې موجود دي. نو دې اقتصادي بازار څنګه دی؟ د افغانستان کې دننه خو موږ وینو خرڅېږي، بیرون ته هېواد نه بیرون ځي؟ هو، هر کال پاکستان ته زیات تللی، خو سږنی کال د تورخم د وراني په رابطه باندې دا نرخ چې 40 پورې دا واده به انار په تګاب کې 548 سږکال یې تورخم بند دی، وځي نه، نرخونه په ټپه ولاړ دي. یعنې سږکال ارزانه دي؟ سږکال یې ارزانه دي. نو دا ستا باغ څو جریبه ده؟ دا داسې برابرېږي، د 2 جریبو پورې برابرېږي، څه کم څه زیاته. دا 2 جریبه څومره حاصل کوي؟ دا 2 جریبه چې ښه خدمت وشي 4 خروارو پورې کوي، او که متوسط خدمت وشي 2.5 خرواره 2 خرواره څه د پاسه 3 خرواره دا اندازه کوي. یعنې غریبي لري؟ نو هو، غریبي خامخا لري. موږ همدغه وخت دا اوس وخت چې ګورو همدغه ټول که څوک په وظیفو دي، که څوک دهقانان دي، ټول همدغې انارو ته اوس. نور د باغ ملګري کله کله میلو ته راځي نه؟ هو، چې راځو هم تقریبا که تا ته ووایم داسې د 100 موټرو پورې به راغلي. الکسي زرې، دا د کابل، لوګر، میدان وردګ او ننګرهار، دا مجاهدین او هوا امرونه څوک چې موږ سره ملګري دي، بس دا ټول راځي، انار خوري، 2 ساعته 3 ساعته موږ سره تېروي، بېرته ځي خپله. یعنې دا د اناره د ثواب برخه ده. او موږ باندې به خرچه کوي که نه؟ خامخا تاسو خامخا زموږ مېلمانه یاست چې تاسې ونه خورئ، څوک بیا خوري. ژوندی اوسې، کور دې ودان. مننه کومه. نو موږ به ولاړ شو، دا د انارو دغه بره برخه چې شکېږي یا پکې پیکېږي، نو هغه برخه به موږ ګورو. لیدونکو تاسو د تګاب ولسوالۍ د انارو فټیجونه وکتل. راځو د همدې باغ یوه بله برخه کې پیکینګ عملا شروع دی، نو له ده سره به هم خبرې ولرو. وروره ستړی مه شئ. جوړ یې؟ صحت دې ښه ده؟ ښه یې؟ د مایپر میډیا لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. نوم مې احمد شکیب دی، د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د کرمخیل اوسېدونکی یم. ښه، فی الحال انار مو وسوش کول. ښه، دا باغ ستا خپل دی؟ هو والا. ډېره ښه ده. نو خو وینو دغه د نامې خو دا ډېرۍ اکال موږ کاپیسا ته تګاب ته راغلي وو، نو بیا به چې هغه تېرېدلو وي برکت به وي، برکت دې وي، خدای دې پکې برکت واچوي. نامې خو دا نو دا ووایه چې اوس نو عملا د شکولو وخت دی رسېدلی. نو هو والا. نو دا خو ښکاري چې د هغه کې دې اچولي دي، دا به چېرته ځي له خیره؟
دا خو مختلفو هیوادونو ته ځي. اول به تجاران یالي پاکستان ته وړي. د پاکستان نه ځکه مختلفو هیوادو ته ځي. نو دا کوم ډول انار دي؟ دا بېدانه دي. بېدانه؟ دلته هم څوک استفاده کوي؟ هو دلته هم زیاتره ولایتونو ته ځي که نه، ځکه تګه او ښایسته انار دي که نه. نو من په څو خرڅوې؟ اوس ریټونه ځکه راټیټ شوي دي، هغه دی که نه، عاید په موټرو زیات راځي، ریټونه اوس کم دي. لکه پروسه کال چې کوم ریټونه اوسه کال یې ټیټ دي. هو نو دا خو ما لاس باندې ستا بیخي لاس باندې مات شو. که نه، دا بېدانه دي که نه. څه وایې؟ موږ ته خو دغسې انار نه راکوئ، موږ ته داسې خراب پیدا کېږي چې دا بیخي دا ښه خلکو ته ځي. نه څنګه؟ والله څونه مصرف دې کړی د انارو باندې؟ والله ښایسته مصرف راځي، ځکه څه کال چې وو اوبه کمې وې، د ماشینونو اوبه هم لګولې دي او هغه دی دوا کود دی، دا شیان چې ورته واچې ښایسته مصرف پرې راځي. د خیر نو ګټه به دې انشاءالله څنګه راځي خپلې ګټې نه؟ هو والله څه کال راځي. دغه یو سبد کې څومره ځایږي؟ والله دا خو مونږ ورو دې کې سبتو کې ورو کورو ته دې کې تقریبا 2 منه ځایږي شاوخوا. 2 منه؟ هغې کې به منکۍ پیټیو ته کوي تجاران. نو خپل کاروبار نه راځي؟ او شکر الحمدلله راځي. که نه څه پیغام لري باغدارانو ته، دولت ته، موسساتو ته؟ والله دا پیغام به وي چې خپل باغونو خدمت وکړي، ځکه چې دا باغونو خدمت ونه شي انار هم نه نیسي. وایړئ، کوت ورته واچوئ، په وخت اوبه ورکړي چې انار ښه حاصل وکړي. مننه. لیدونکو موږ چې کله انار خورو چقوم پکې کار نه کوي، داسې انار وي. دا وګورئ تاسو، ما په لاس باندې عادي سپین که او دا وي چې بېدانه انار هم دې ته وایي. نو تاسو به هم ورته خوله اوبه پرېږدي، ځکه چې د تګاب انار دي که نه. نو هغه لیدونکي چې هېواد نه بهر دي هغوی ته به بیخي دا په زړه پورې وي، د خپل هغه هېوادنۍ تنده به ورباندې ماتې کړي. ډېره مننه کوم وروره، ژوندی اوسې چې موږ سره دې خبرې وکړې. نو خدای دې په کاروبار کې برکت واچوي. زه به دا وخورم چې دانه لري که نه لري. درنو لیدونکو، زمونږ خپرونه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کرمخیلو کلي په انارو په باغ کې همدومره وه. تر هغې چې بیا له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی رب سپارم. هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.